پاکستان هلې ځلې چې د ثورې تحول نه وروسته نه دي شروع سوي، تاسو ته دا خبره زه په یاد درکوم او په ذهن کې وساتئ، بلکې د مظاهر شاه د سلطنت په آخر وختونو کې، د داود د جمهوریت په ټولو وختونو کې او د ثورې تحول نه وروسته تقریبا دا 20 کاله کېږي چې پاکستان بربنډه مداخله د افغانستان په داخلي امورو کې شروع کړې ده او د 20 کالو سرمایه‌دارۍ محصول یې څه شی سوی دی چې دی سبا ته ما سره د میز په سر کښېني څه محصول لري. نو دوی داسې انګېرلې وه چې خیر قطاعت به وشي، موږ به د افغانستان دولت ته په لږ وخت کې سقوط ورکړو، دلته به یو لاسپوڅی حکومت د موږ منځته راسي، بیا به د افغانستان کنفدریشن یا افغانستان د پاکستان د 5مې صوبې په حیث اعلان سي او په دې ترتیب به پاکستان د خپلې سرمایه ګذارۍ محصول لاسته راوستی. که بیا دا ونه سوه نو موږ به افغانستان تجزیه کړو. نو دا 2 کاله هلې ځلې چې روانې دي او دا مداخلې او دا تجاوزات دا فقط د دغه هدف دپاره روان دي. اوس په تاسو هم ده چې دلته په دې جرګې کې ما ته مشوره راکوي. ما همیشه تاسو نه مشوره غوښتله، په ټولو لویو جرګو کې ما تاسو نه مشوره غوښتله، بیا یې تاسو نه مشوره غواړم چې څه کوئ. وطن پنجابي ته ور تسلیم کو که ور تسلیم نه کو، د پنجابیانو غلامان سو، وطن تجزیې ته پرېږدو، ډیورن لاین واخلو او مو دریاب ته ور واچوو، خپل کور کلی وران کو، بچیان پرېږدو چې اوبه یې یوسي، یتیمان سي او اوښکې راسي او زموږ خویندې میندې در په دره سي، د هغه نه او ژوندي پاتې سو او د دغه رقم ژوند څخه آیا هغه مرګ چې وقار ولري، چې معنویت ولري، چې اسلامیت ولري، چې افغانیت ولري، 100 کرته نه، 1000 کرته نه، میلیون کرته شرف لري که نه لري؟ د ما دغه خبره وایي تاسو سره تاسې په خپله ماته بیا مشورې راکوئ چې په کومه لار لاړ شو او څه خیل ودرېږو. ما تاسو ته مثالونه تاریخي درک کړو. موږ هغه ورځ چې مبارزه شروع کړې وه په مبارزې باندې مو خپل سر مو په خپل لاس کې نیولی و. موږ وخت د خپل وچ ویلي په سر په وچ ویلي باندې د مرګ خبره لیکلې ده او سړی یو وارې مري.